قدرمن مفتي صاحب، جنید خان د پاکستان هیواد څخه پیغام را لېږي او پوښتنه کوي، وایي دلته د چرګانو په ځینو فارمو یا شرکتو کې چرګانو ته داسې مواد ورکول کېږي چې هغه د مردارو او نجسو غوښو څخه جوړ شوي وي. آیا د دغسې چرګانو غوښې خوړل زموږ لپاره روا دي که ناروا؟ مهرباني وکړئ ښاغلی مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی، کم چرګان چې په نجسه غذاو دانه باندې غټ سوي وي او بیا د دغه چرګانو د غوښو څخه د نجاست بوی ځي او یا د دغه نجسې غذا په سبب باندې د دوی په غوښو کې تغییر راغلی وي، نو بیا د دغه غوښو خوراک حرام دی، جواز نه لري. خو اما که چیرې د دغه چرګانو په غوښه کې د دغه نجسې غذا په سبب باندې تغییر نه وي راغلی، نو بیا د دغه غوښو خوراک حلال دی، جواز لري. خو البته که چیرې د دغه چرګانو په غوښو کې تغییر راغلی و د دغه نجسې غذا په سبب باندې، نو دغه چرګان به تر هغه وخته پورې بند کړل سي تر څو چې د دوی د غوښو دغه د نجاست اثرات ختمیږي. احسن الفتاوا شپږم ټوکه صفحه 166.